دې خلکو نظرو کې زلا هسې بدنام بدنام یادېږم یې خولو کې ریاکاره شیخانم اوس په غوسه دي ماته خلکو ما وسم په کاڼو ولې ماشومان لارو کوڅو کې ما وسم په کاڼو ولې ماشومان لارو کوڅو کې کوز دا چې دې کېدله دا انکار کولی نسو د دواړو ژوند یې غرق کړو تا یو کار کولی نسو نور څه درته ووایم هر څه چې در لاس وتلي ای دا زما وطن دی زه د دې خاورې مالک یم زه ولې وژل کېږم زه ولې هر وخت ورک یم در څو به مې په پښو او په لاسو کې زولنې وي زه دې له احتیاج کوم چې ولې پکې سپک یم زه دې له احتیاج کوم چې ولې پکې سپک یم و ما ته رامعلوم ولا د دې خلکو نیتونه راویښ سومه او پوه سومه ما ټینګ کړل لاسونه
خپلې خاورې خپلواکي د خدای نعمت دی ولې مرګ غواړې سړیه زندګي د خدای نعمت ده بادشاه ذوالقرنین کله ستا له امره نافرمان تر شا دې در سایې په شان پر تله ومه روان مجبور یم د زړه ستا د وصل زه مجبوره ته روغ ګرځې جانانه او زه یم په زړه رنځور بې غوره یاره هېڅ زما د حال پوښتنه نه کړې څه تودې لمبې راخېږي زما د زړه له تود ستودې لمبې راخېږي زما د زړه له تود تنوره خبرې د قسمت دي کنې چا به دا ویل دا ستا و بې نیازۍ ته چې زه ګورم بیا وایم چې ته بې ما خوشحاله زما یم پر خدای توکل چې ته بې ما خوشحاله زما یم پر خدای توکل سړیه په دې خلکو باندې دومره مه خورځه نور هېڅ نه درته وایم بیا به ډېر وکې ارمان پرېږدې په سخته ورځ کې بیا یوازې پر میدان تا پرېږدې په سخته ورځ کې بیا یوازې پر میدان فرمایش خواست عبدالوارث موزیک والا و اسمت شایسته و د کدي ملک و د واوي و د روپالډر والا او د شهبازي ملک شخصا دغه فرمایش دی موزیک نامدار دی ښه ځوانان ورله راځي حاجي عیسی محمد و آیات لا دې وژمنډي مبرک و اولیا دې لکه دوه ورونه وم ګران عبدالغفار سایل د هر سړي خدمت کوي عبدالغفار سایل د هر سړي خدمت کوي لالۍ تنها به څنګه
جانان ته وایه د هلال څاڅي زړګیه مدام به دې خدمت کوي در څو چې وي ژوندیه احمد شاه زکه چې ته خوب خوږیانه یا تر ګرانې احمد شاه چته چې ته خوب خوږیانه یا محمد علي شوقي به تل ستایم خواږه یا